هر یو له موږ نه چې په دې پراخه نړۍ کې ژوند کوي په دوامداره توګه هڅه کوي چې د خپل ژوند رښتینې معنی او د خپل وجود اصلي او اساسي مقصد پیدا کړي. هذیک لفت و سفر 15 جه او تبان دا پوښتنه پیدا کیږي چې زه دلته څنګه راغلم، ولې زه د دې تاریخي بهیر برخه یم. نو او وروسته به څه کیږي؟ ما پوهنتون ته د تاریخ پوهنځي ته داخله واخیسته. ما تاریخ لوست او زیاتره مې د رومي امپراتورۍ د زوال تاریخ باندې تخصص درلود. د زوال دا دوره مثلاً 5 قرن دی او دا تقریباً د منځنیو پیړیو له لوړو دورو سره پای ته رسېده، یعنې 14 او 14 قرن. همدا دوره زما لپاره جالبه وه او سربیره پر دې دا دوره یو څه رومانتیکه هم ده. هلته اتلان اژداګان دي. البته دا چې دا څومره حقیقت لري هغه بیا جلا بحث دی، خو په هماغه وخت کې په هماغه عمر کې دا شیان ما که جالب و. یعنی تاسې د زده کړو له مخې تاریخ پوه یاست، خو بیا هم اوس تاسې رسمي تاریخ ډېر انتقاد کوئ. نو څه وشول؟ ولې؟ څه وشول؟ بالاخره رسمي تاریخ پوهان په تاریخ نیوکه نه کوي، مګر تاسو بل اړخ ته تللي یاست، لکه څنګه چې خبرې کوئ. ښه زه دا څنګه ویلی شم؟ په تاریخ کې ډېرې ستونزې شته چې تاریخ پوهان نه غواړي پرې لاس پورې کړي، نه غواړي بحث پرې وکړي. زه فکر کوم چې دا د یو ځانګړي سیستم سره تړاو لري چې د تاریخ په سر کې جوړ شوی. همداراز لکه څنګه چې په ساینس کې هم ځینې ټاکلي عقیدې شته چې رامنځته شوي دي، او هیڅکله هم تاسو حق نه لرئ چې دغه عقیدې تر نیوکې لاندې راوړئ، ځکه که تاسو دا کار وکئ نو سمدلاسه ستاسو د تاریخ په توګه مسلک پای ته رسیږي. نو طبیعي ده چې د همدې رسمي تاریخ لاره تعقیب شي. البته که رښتیا ووایم هلته ډېرې هوښیارې خبرې شته او ډېر خلک ډېر څه ته رسېدلي دي او ډېر څه لیکل شوي دي، خو ډېر زیات عناصر شته چې هیڅ سره نه جوړیږي. په تاریخ کې ځینې ټاکلي نظریې شته چې پرې بحث نه کیږي او بحث پرې کول منع دي، او ټول هغه کسان چې غواړي له دې سره مخالفت وکړي هغوی سمدلاسه د تاریخ پوهانو له ډلې څخه ایستل کیږي او ښه په طبیعي توګه دوی نه خپرېږي. دلته خو البته ډېرې دا پوښتنې ډېرې په زړه پورې دي، او که تاسو غواړئ له دوی سره معامله وکړئ نو تاسو په رسمي تاریخ کې ورسره معامله نشئ کولی. دا په ساده ډول ناممکن دی. زه تاسو ته د دې ټولو یو ښه بیلګه درکولی شم. هغه ټولو ته پیژندل شوی دی. یو د پام وړ تاریخ لیکونکی تور هیردال شتون لري ویاو. هغه دلته په روسیې کې مشهور و، په لویدیځ کې هم مشهور و، ډېر کتابونه یې لیکلي وو او ډېر داسې شیان یې کشف کړل چې مثلاً دودیز تاریخ یې نشوای کشف کولی. مثلاً د ټاپوګانو د پاسک ټاپو او نورو پولینیزیایي ټاپوګانو د جنوبي امریکا له لویې وچې څخه د میشتېدو موضوع. هغه دا کار د تجربې طریقې له لارې وکړ. همداراز هغه د اتلانتیک سمندر د پارېدو نظریه د پاپیروس کښتۍ په مرسته وازمویله او دا کار یې هم تقریباً خپله وکړ، او په ټوله کې هغه نو د خلکو خوښ. تر هغه وخته پورې چې هغه خپله نظریه وړاندې نه کړه، ام چې هغه ورته په ځانګړي ډول مداودین لټون نوم ورکړی و. په دې نظریه کې دا داسې نو یو بشپړ کتاب نه و، بلکې د پوښتنو یو پراخه او مفصله ټولګه وه. هغه هڅه کوله چې دا په بشپړه توګه ثابته کړي چې د اسکاندیناوي تمدن په حقیقت کې د ازوف سمندر له سیمې راغلی دی، نو په ځانګړي ډول ماریوپول هلته ازوف او همدارنګه روستوفنادونو هماغه شاوخوا سیمې څخه، او ټول علمي ټولنه پرې راوغورځېده. تقریباً یې د انسان په توګه وسوځاوه، د هغه کار یې بدنامه کړ، او تر نن ورځې پورې زه همدا اوس تازه کتلې او دا نظریه نور پرمختګ نه کوي، هیڅوک یې نه څېړي او حتی ټول ترې ویرېږي چې لاس ورته واچوي. خو دا نظریه ډېره په زړه پورې ده، او دا د هماغه لوړه طبقه ده. دا ماته نه خوښېږي، او دا داسې ده لکه د تاریخ مطالعه کول ناممکن دي، ځکه چې تاسو کولی شئ دا یوازې په هغه لارښوونو کې مطالعه کړئ چې تاسو ته اجازه درکړل شوې وي، او که تاسو یو څه ومومئ چې سم نه وي نو تاسو سمدلاسه پرې کیږئ او بس تاسو مسلک پای ته رسېدلی. دا د تاسو په حقیقت کې غواړئ په تاریخ کې یو وړیا او پراخه لټون ولرئ، مګر دا معلومه شوه چې د فعالیت ساحه یې خورا محدوده او کمه ده. هازیک لفت سفر 15 خو دا محدود دی، او تاسو پوهیږئ دا لا دم ښه زه به وایم یوه ټولنیزه مسله ده.
دا د چا لخوا محدود دی. په هر صورت تعریف پوهان څوک دي؟ د خلکو په څیر. تاسو پوهیږئ چې ولې د مثال په توګه یو کس د تاریخ پروفیسور کیږي. ستاسو په نظر تاسو څه فکر کوئ؟ شاید دا سړی له تیرو سره مینه لري، هغه په تیرو وختونو کې په هغه څه کې لیوالتیا لري او هغه په وینه دې سیمې ته ځي. ښه په جزوي توګه، خو په عمومي ډول هغه خلک چې دا ټول نه دي شته ډېر غوره د تاریخ پروفیسوران شته رښتیني متخصصین. خو عمومي ډول تاریخ پوهان په خپل دغه بوروکراتیک جوړښت کې د عموماً ماشومان دي، ځکه چې دا به څه نوم کړو، تلپاتې زده کوونکي. دا هغه خلک دي چې خپل ژوند یې داسې تیر کړی، له وړکتونه ښوونځي ته، له ښوونځي نه پوهنتون ته، هلته یې لیسانس اخیستی، ماسټر یې کړی، یو څه سندونه یې ترلاسه کړي، بیا یې دکتوره لیکلې، او کله چې 40 کلنۍ ته ورسیږي نو هغوی هغه کچې ته رسیږي چې پروفیسور شي. او تاسو پوهیږئ دا په هر صورت ډېر جالب دی چې د پروفیسورانو کنفرانسونه وګورئ. دا خلک هغوی همیشه هلته څه ناڅه غږونه کوي، څه ناڅه وایي، هو، او دا یوه لویه ستونزه ده چې هغوی ته د چا حواله ورکوي. یعنې هغوی نشي کولی له خپل ناموس څخه ازادې خبرې وکړي، هغوی ته تل باید حوالې وي. په تاریخ کې دا لکه څنګه چې په هر عالم کې مثلاً فزیک کې هلته اینشتاین شته. هلته اینشتاین دا ویل، نیوټن دا ویل. تاریخ خپل ځلانده ستوري لري. دا راځي چې وایو هغه تاریخ چې ده، د بیلګې په توګه هلته هر جیفري مامونسکي، امینوس مارسولینوس کیلداس. د روسیې په تاریخ کې دا نستور دی، د تیرو کلونو کې څخه ځینې نور کرامزین او داسې نور. یعنې د تاریخ پروفیسوران یوازې خپل نظر نه څرګندوي، هغوی د نورو خبرې نقلوي او نو همداسې کیږي. ما هڅه کوله چې دې ته له فلسفي نظره وګورم. یعنې ښه په دې کې څه بد دي؟ خلک کار کوي، معاش اخلي، هغوی خامخا هلته کورنۍ لري. یعنې باید هلته ځي حسب ځان ته روزي پیدا کړي. نو خو هم د دې خلکو اکثریت لکه څنګه چې زه فکر کوم هغوی ته دا کار خوښ نه دی چې کوي. نو خو هغوی دا کار کوي ځکه چې بل څه نشي کولی. او داسې ښکاري چې دا تاریخي بوروکراتیک پوهنتوني سیستم هغوی په ځانګړو چوکاټونو کې بند کړي دي. نو هغوی لیکي خپلې مقالې. تعریف ګورئ، تعریف لږ څه توپیر لري له ساینسونو د خپرونو له نظره. خو په ساینس کې څنګه ده؟ هلته هر حال کې یو څه تجربې روانې وي، یو څه موندل کیږي، خو دا کوچني شیان وي. مثلاً هلته الکترون د لور ته په 30 درجه حرکت کوي، او د دې په اړه هم لیکنه کیدای شي. او په تاریخ کې تاسو باید د څه په اړه ولیکئ. دا ټول اسناد ډېر پخوا موندل شوي دي، خو په حقیقت کې هیڅوک کوم نوی شی نه مومي. ځینې وختونه دوی یو څه پیدا کوي، خو بیا جعلي معلومیږي. دلته او د تاریخ پروفیسوران دوی په همده توګه بوخت دي. دلته د دې د موضوع په ژباړو کې روښانه کوونکي دي. یعنې یو زور متن اخیستل کیږي، او مثلاً لکه څنګه چې نو کومې ژباړې چې شته هم اخیستل کیږي. هغوی بیا دا په خپل طرز سره ژباړي او وایي نو پوهیږئ دلته څو کلمې غلطې ژباړل شوې، نو د دې متن معنی لږ بدله ده. خو د متن اصل مطلب نه بدلیږي، یوازې داسې نو دا ډول کوچني شیان دي او دا نه خوښیږي، دا بې خونده ده. او دلته هم هیڅ شی پاتې نه دی، د ویلو لپاره هیڅ شی پاتې نه دی. دا سیستم چې په اصل کې په دې ډول جوړ شوی، خو په عمومي توګه په اصل کې په لویه کچه د کولو لپاره هیڅ شی نشته. هر څه لا د مخه لیکل شوي، هر څه لا د مخه څرګند شوي، هر څه لا د مخه په الماریو کې ایښودل شوي دي. په تاریخ کې ډېر څه شته، ډېر څه کول پکار دي، خو دا منع شوي موضوعات دي. او لکه څنګه چې ما ویل، ما د تور هیردال مثال ورکړ. عام که تاسو هلته ورشئ تاسو له منځه وړل کیږي. نور مثالونه هم شته. د بیلګې په توګه تر ټولو مشهور بدیل اندیش تاریخ پوه د شمالي امریکا ګراهم هانکاک دی. همدا شان یعنې دا سړی خپلې نظریې لري، بیا هم د تاریخ تفسیرونه لري او عام دی. نو تل ټول ارکیالوجستان او تاریخ پوهان پرې نیوکې کوي. یعنې دا چې د احمق دی، د نژاد پال دی، دا په امریکا کې ډیر مشهور دی. که تاسو څوک نژاد پال وبولئ نو ستاسو خپله مسلکي ژوند هم ختمېدلی شي. یعنې د هلته داسې نظریې لري چې نو هلته جنوبي امریکا د هندوانو لخوا نه د بنسټ ایښودل شوي، بلکې کیدای شي څوک بل راغلی وي. نو سمدلاسه ورته وایي
ته نجات پالې ځکه ته د هندوانو حقونه د دوی هم د دوی اصلیت او لاسته راوړنې ترې اخلي. بس نور څه نه. ښه دا تقریبا څنګه کار کوي؟ بیا هم ډېرې مثالونه شتون لري. ما هم د خپلې شخصي تجربې له مخې له دې سره مخ شوی یم. په دومره کوچنۍ بڼه کې یو شته، زه یو وخت د دې ځمکې لاندې، تاسو پوهیږئ، د دې ځمکې لاندې ښارونو په اړه پوښتنې کې لیوالتیا لرم. چېرته دی؟ په ترکیه کې. ځینې شته لکه د چینجي غونډۍ، یعنې د ځمکې لاندې. او خام لکه ښه دوی نه پوهیږي چې دا څه شی دی. ښه رسمي تاریخ وایي چې دا ښارونه دوی د دې لپاره جوړ شوي وو چې خلک هلته پټ شي. څوک د مثال په توګه د دښمن پوځ راځي، دوی دا پوځ ګوري او سمدلاسه او دوی په دې ځمکې لاندې ښار کې پټیږي، دروازې وتړي او بس. وره زه د دښمن په ځای کې یم. زه د هوا د ایستلو سوریو ته پورته ځم، یو څه سوځېدونکي واښه او یو څه هلته اچوم او دوی د ځمکې لاندې څخه راوتل پیل کوي. یوازې د پوځي نظر او دا مطلق حماقت دی. دا په دې معنا ده چې تاسو نشئ پټولی. دا په بشپړه توګه بې معنی ده. خو تاسو پوهیږئ، تاسو حتی اړتیا نه لرئ چې هلته بوس وغورځوئ. که څه هم که تاسو دا کار وکړئ، نو دا به شاید ګړندی وي. بالاخره دا په ساده ډول ممکنه ده چې دا ټولې لارې په بند کې واچول شي. او د ځان لپاره فکر وکړئ. د مثال په توګه یو څوک د ځمکې لاندې ناست دی، هم ښه څومره وخت دی؟ 15,000 کسان سمه. یعنې دا ټول خلک خوړو ته اړتیا لري. دا ټول خلک، نو هغوی ته هم چېرته اړتیا ده چې خپل ضرورتونه پوره کړي. ځینې ناروغ شوي، ځینې نو تاسو په خپله پوهیږئ سمه ده. یعنې هم څو ورځو وروسته دا خلک چې د ځمکې لاندې ناست دي په دغو ښارونو کې چې تقریبا د وتلو لاره نه لري، هغوی به بخښنه غواړم په خپل شخصي چټلۍ کې ډوب شي دلته، او انتانات په سمدلاسه پیل شي. ښه دا بې معنی ده. دا د منطقي نظره دا نه لري. ښه دا هیڅ اساس نه لري. او په عمومي توګه داسې فورمونه شتون لري. هلته د تعریف پروفیسوران شتون لري، هلته لرغونپوهان شتون لري او دوی په دې موضوعاتو بحث کوي. دا موضوع راپورته شوه، زه هم هلته ورغلم، تبصره مې پیل کړه او هماغه مې ویل چې موږ همدا اوس پرې خبرې وکړو چې دا څه ډول دا سره نه جوړېږي. دا ښارونه خامخا د بل څه لپاره جوړ شوي وو. او پوهیږئ، هلته ځوابونه ډېر سخت وو. او ښه ما ویل د مثال په توګه، ښه راځئ چې تصور وکړو چې دا خلک راځي، دوی څومره خواړه له ځانه سره وړلی شي. ښه او سمدلاسه یو ډول اوبه شتون لري. او سمدلاسه د لرغونپوهنې یو پروفیسور راته ویل چې ته پوهیږې، ته هیڅکله په تعریف کې تصور نشي کولی. ښه دلته بحث نشته. دا چې خلک په ساده ډول نه غواړي لومړني منطق ته، لومړني حقایقو ته وګوري او حتی نه غواړي چې پرې بحث وکړي. دا دومره کوچنی مثال دی، خو دا د هغه حالت دی چې په تاریخي لحاظ شتون لري، لکه څنګه چې او لکه څنګه چې ټوله حتی څه کولی شي. او همداسې ده. یعنی که تاسو غواړئ تاریخ بیا مطالعه کړئ، لکه چیرته چې موږ په دې پوښتنه کې دلچسپي لرو، نو هلته په اکاډمیکو حلقو کې هلته به دا ممکنه نه وي چې دا کار په ځانګړې توګه وشي. دا معلومه شوه چې تاریخ خورا سخت تنظیم شوی دی. ځینې ځانګړي نظرونه او عقیدې شته چې له هغې سره مخالفت نشي کېدی او باید تعقیب شي. نو په عمومي ډول دا ودانۍ دا د علم او تاریخ یوه سیستماتیکه ودانۍ ده. دا له وړاندې جوړه شوې ده. ښایي هلته د 19مې پیړۍ په پای کې یا د 20مې پیړۍ په پیل کې او له هغه وخته راهیسې دا نه ده بدله شوې. سمه ده. زه یوازې دا ته لیواله وم. مثلاً زما سره یو سن دی، زه نه یم یاد چې ما څه کته. زما په انماد الومویشې چې ما کتل، هغه د سینټ اګستین هیپو اثار و. دا هماغه څوک دی چې د خدای ښار بې لیکلی دی، مشهوره اثر ده. همدا راز و مکاشفه. نو زه دې ته لیواله شوم. ښه نو زموږ تر ټولو زاړه لاسلیکونه یعنې نسخې کومې دي؟ ځکه چې هغه یو ډول ښه لیکلي، راځئ چې وایو په تاریخي توګه په رسمي ډول دا سړی په 5مه پیړۍ کې ژوند کاوه. بس ښایي موږ د 5مې پیړۍ کوم اسناد پاتې دي. ښه دا معلومه شوه چې دوی پاتې نه شول. دا هلته اسناد شته، هغه 14مې پیړۍ پورې اړه لري. وره او دا اسناد کله وموندل شول؟ دلته دوی د 14مې پیړۍ پورې اړه لري. او کله وموندل شول؟ او دا معلومه شوه چې د دې تاریخي کرونولوژیو ډېره برخه د 19مې پیړۍ په منځ کې وموندل شوه، لکه څنګه چې تاسو په سمه توګه یادونه وکړه.
دا چې کیسه او موندنه تل یو شان وي. یعنی د کوم قسطنطنیه کتابتون یا په فرانسه یا هسپانیا یا ایټالیا کې یو څوک په آرشیف کې لټون کاوه او ناڅاپه یې د کوم زاړه راهبي لاسلیک موندلی دی او دا کیسه د ولولې. د تاریخي زړو نقشو سره هم همدا حال دی. دا نقشې دي دوی په ځانګړي ډول نیټه شوي دي په یوه ځانګړې نیټه. او څنګه کله وموندل شول؟ دا د 19مې پېړۍ د منځ خبره ده، خو بیا هم ټول نه، او البته داسې اسناد شته چې زاړه دي. خو پایله څه ده؟ دا چې موږ د هغه کیسې د حقیقت په اړه روښانه او قانع کوونکي شواهدونه لرو چې موږ ته ویل کیږي. دا خبره په تاریخ کې شته. داسې کوم تاریخ نشته. د تاریخ تفسیر شته. ولې تاریخ نشته؟ ځکه چې دا اوضاع هلته موجود نه و. دا چې موږ نه پوهیږو چې څه پېښ شوي. یو ټاکلی تعبیر شتون لري او له همدې امله د رسمي تاریخ پوهانو تفسیر دا پر بنسټ ولاړ دی او ښه د ځینو تیوریو په څیر چې دوی راوړي دي بس. خو د مثال په توګه د بدیل تاریخ پوهانو لپاره دا په یو بل تعبیر ولاړ دی او له همدې امله دا د تاریخ په تفسیرونو ترمنځ مبارزه ده. واقعیت څه پېښ شول؟ خلکه ښه بیا موږ هلته نه وو، موږ نشو کولی، موږ په ډاډ سره نه پوهیږو. همدا ده. او څوک چې د مثال په توګه غواړي دا ادعا وکړي چې همداسې و نو البته دا کس باید د وخت ماشین ولري، ځکه چې د هغو شواهدو له مخې چې اوس زموږ سره دي دا ډېر ګران کار دی چې دا معلوم کړو. او همدا خبره ده، ځکه چې تاریخ پوهان وایي چې دا همداسې شوي دي او موږ په ډاډ سره پوهیږو چې دا همداسې شوي دي او د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوي چې ګوره شک مه کوه، همداسې چې موږ درته لیکلي همداسې شوي دي. خو دا یوازې یوه نسخه ده. نو نورې نسخې چیرته دي؟ ولې تاسې یوازې یو نسخه سمه ګڼئ؟ او لکه څنګه چې تاسې سم ویل تاریخ خو تل بدلیږي. یعنې موږ دا د روسیې امپراتورۍ د لنګېدو په مهال ولیده. هلته دوی شوروي اتحاد جوړ کړ، تاریخ یې بیا ولیکه، بیا شوروي اتحاد لنګ شو، تاریخ یې بیا ولیکه. اوس دا بیا لیکل کېږي. دلته په روسیې کې ځینې تاریخي معلومات په لفظي ډول هر 10 کاله وروسته بدلي. د تاریخ مشاهده عموما یو ښه ساینس ده. زه به ټولو ته دا توصیه وکړم چې دې ته پام وکړي، خو زه به دا هم توصیه وکړم چې یو څه بل ډول طریقه وکاروي، نه هغه چې په انسټیټیوټ کې تدریس کیږي، یعنې دا طریقه چې هیڅکله د لرغوني یونان یا روم سره مه بوختېږئ. دا ډېر لرې دی او معلومه نه ده چې دا رښتیا ده که نه. د خپل ځای تاریخ ته پام وکړئ. یعنې هر ښار خپله ځانګړې تاریخ لري، خپل زاړه ودانۍ لري، خپل عایدګارونه لري، خپل موزیمونه لري او خپلې جغرافیایي نقشې لري. او له همدې ځایونو څخه پلس دا چې تاسو همدلته یاست، نو له دې ځایونو څخه ډېر معلومات ترلاسه کولی شئ. دلته دا د منطق سره یو ځای کړئ، لکه لف سره یوازې عقل. او تل په یاد ولرئ چې خلک په حقیقت کې نه دي بدل شوي، نو خبرې وکړئ. د خلکو اوسنی حسونه هغه وخت هم ورته وه او تاسو به د ځان لپاره ډېر څه ومومئ. او زه فکر کوم تاسو به کیسه بډایه کوئ. بیا هم د تاریخ حالت همدا اوس همداسې دی لکه څنګه چې موږ لرو. خو زه فکر کوم بیا هم که د خلکو یو مهمه ډله پیدا شي چې وایي وبس دی، هر څه خلکو ته ښکاره شي، نو دلته څه نه څه سم نه دي، نو رسمي تاریخ به هم بدل شي. راځئ چې داسې ووایو. شاید تر پایه نه، خو همداسې ده. دا زما خالصه سپارښتنه ده. نو همداسې